نن ناستې د سبا تشویش کوي. په داسې حال کې ډېر هغه تشویشونه چې ته یې د راتلونکي په اړه لري هغه شیونه بیخي شاید پېښ نه شي. اما ستونزه دا ده چې تا پې د نن خوند له ژونده اخیستی دی. ته نن ناست دی شپه ورځ په دې تشویش کوي چې راتلونکي کنټرول کړي، په داسې حال کې چې ستا په لاس کې نه ده او نه یې کنټرولولی شي. ته باید پلان جوړ کړې راتلونکي دپاره، ځان ورته آماده کړي، اما تشویش ورته مه کوه. ځکه ډېر هغه شیونه چې ته اوس راتلونکي په اړه ترې ډارېږي هغه شاید پېښ نه شي. شاته دې ژوند ته وګوره، څومره شیونه وو چې ته یې په اړه ډارېدې خو هېڅ پېښ نه شول، اما ستا ژوند دې بې خونده کړی و. هغه شیونه چې ته یې نشي کنټرولولی خپل ژوند پرې مه ضایع کوه. له حاله خوند واخله، په راتلونکي په الله توکل کوه او پلان ورته جوړوه، آمادګي ورته نیسه، اما تشویش ورته مه کوه. تشویش د ذهن ګډوډۍ، ژوند دې بې خونده کوي. اسباب برابروه، نور په الله توکل کوه، مخکې ځه، له حاله خوند اخله.